ملګرو سلامونه، احترامات او ډېره مینه، نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ښه به یې د سیت جامې به مو پر تن وي. هر وخت زما او د ساقي صاحب دغه کوشش وي چې د ملګرو سره ټپه شریکه کړو، د ملګرو سره شعر شریک کړو. هر ځای ستاسو د مخې ده، کله مو په ګارډن کې یو، کله روان یو په لاره باندې. نن تاسو به ګورئ ټپه مونږ د یونیورسټۍ په یو بس کې را جوړه کړې د ټپو پروګرام. جی ساقي صاحب اونلی ټپه کوئ که نه زه فی لاس پورې کړمه؟ ورځه پې انقلابي ټپه ده چې باچا خان بیا د جیله راغی. باچا خان بیا د جیله راغی، زما لالې تر چارسدې نه راځي نه. واه ډېر ښه. او په ملکڼ به دواړه خیجو، په ملکڼ به دواړه خیجو، په پنجهدارو څپلو ووهه میخونه. ډېر زبردست ساقي صاحب. او بله ټپه ده چې ارشاد په هره لار در سره ځم خو په هره لار در سره ځم خو د ملکڼ غرونه مې سا راماتوي نه. ډېر زبردست. او زړه مې د سوات حسینو یوړو، زړه مې د سوات حسینو یوړو، تشه پنجره په ملکڼ را کوزومه. او په یارانه در سره نظم تر ملکڼ پورې چیلم در سره وړمه. او ته د سوات نه یې دروغ وایې، نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه. ډېر زبردست ساقي صاحب. دغه زموږ ناڅاپي پای ته رسي چې تاسو د کتونکو ته پته ده په بس کې یو نن دغه د ټپو لړۍ شروع کړې وه. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.